پلو دې د مخ اخلم پښتنې خدا مې واوره زمري غوندې به ګورې شرمېدل به پکې نه وي ستا د الفت راکې خواږه پراته دي ستا د الفت راکې خواږه پراته دي او ډېر امیدونه مې په زړه پراته دي او مړاوې خمار دي یم د زلفو اشنا په تصور دې ورته څه پراته دي او میدان د هجر کې د فروت یم الله میدان د هجر کې د پروت یم الله خو د وصال ورسره ښه پراته دي په ما نظر د عنایت کوتو په ما نظر د عنایت کوتو دغه پندونه مې په خوله پراته دي او په غم مې جوړه کړه سخا د خندان په غم مې جوړه کړه سخا د خندان لا د حسرت پکې تارخه پراته دي او مقته ده چې هر څوک تورې زلفې ځان پیژني هر څوک تورې زلفې ځان پیژني سپرلیا جبین کې مې راڼه پراته دي او بل یو غزل دی چې مقته داسې ده مطلب چې په واړه زړه کې خوږو واخیستم چې په واړه زړه کې خوږو واخیستم او زه د حسرت سپېره چپو واخیستم او د هغه تورو زلفو وار خطا شه د هغه تورو زلفو وار خطا شه هغه زلفانو ته خیرو واخیستم او ښکار د حالاتو به کامل شي زما ادان صاحب ښکار د حالاتو به کامل شي زما تل که دلبر له زورېدو واخیستم د هنر کان به را پیدا کړم زو د هنر کان به را پیدا کړم زو نن تصور کې صبرېدو واخیستم او ستا د ستم مزې به پرې شي اخر ستا د ستم مزې به پرې شي اخر زه د هریون سره رشتو واخیستم سپرلی پروا به د هر غم څه کړمه سپرلی پروا به د هر غم څه کړمه د زړه سپنه وه چې لمبو واخیستم او بل یو غزل دی وایي تا ته دې پاتې شي دا ستا د ارمانونو کلی نسیم خانه تا ته دې پاتې شي دا ستا د ارمانونو کلی ما ځان له وکتو اشنا د حسرتونو کلی او په برخه پاتې د امید یم چې تا وینمه په برخه پاتې د امید یم چې تا وینمه ځکه مې پاتې شو په زړه د امیدونو کلی او د هسې هسې نه د ژوند د ارتقا خبر یم د هسې هسې نه د ژوند د ارتقا خبر یم بیا هم مسکن مې دی په ژوند د پتونو کلی او د تیر شکر نه د الفت چې تقاضا وکړمه د تیر شکر نه د الفت چې تقاضا وکړمه اتا شي ماته په جواب کې د ورونو کلی او په نغمه سازم د سندرې خو چاوا نه اورېدم صدر صاحبو په نغمه سازم د سندرې خو چاوا نه اورېدم بازي عنوان ته شي اتا د قسمتونو کلی او پوهه یې نه کړم په خندان او ورځو شپو سپرلیا پوهه یې نه کړم په خندان او ورځو شپو سپرلیا دا اوس که ګوري راته نن د محلونو کلی بل یو غزل دی د خاکسار صاحب مینه ده نو د هغې دونه انتها ده چې مونږ ته خاکسار صاحب وایي چې تاسو په مخه غزلې وایئ او زه به یې دلې ریکارډ کوم او بیا به یې میډیا له ورکوم نو د خاکسار صاحب د مینې هغه انتها دونه پوره سره ده چې زموږ ته دغه نه کېږي مونږ ته لکه ډډه نه شو کولی خو مجبوره شو د هغه د مینې هغه احترام کوو نو د هغې وجې نه بیا خپل نوي نوي شاعري یا زړه زړه شاعري هغه راسپړو نو که یو غزل خاکسار صاحب ته څوک وایي سمي خاکسار ته نو د ده پې تنده نه دخ کېږي چې کم سے کم د یو نه واله د لسو شلو پورې د ورته نه وي ویلي که نه نو د ده تنده نه ماتېږي خو بهرحال ما درې وویل یو به پسې بل ووایم بیا ورته رخصت واخلم صحیح ده اکثر به حافظه کې نه ایسارېږي سړی زیات لیکل وکړي چې بیا په هغه کاغذ پاڼه کې خوندي خو دا یو بل غزل دی چې څه به دې وکړم چې د مینې د رشتې بېلې کړې څه به دې وکړم چې د مینې د رشتې بېلې کړې زما د ژوند نه دې اشنا نن د لاسې بېلې کړې او وایي څه به دې وکړم چې د مینې د رشتې بېلې کړې زما د ژوند نه دې اشنا نن د لاسې بېلې کړې په تار د زلفو دې پر هر چې زما ونه ګنډو په تار د زلفو دې پر هر چې زما ونه ګنډو ما هم د هر زخم نه سختې مرحلې بېلې کړې او بل شعر دی چې د مینې غلم د مینې غل دې وم او د مینې غل دې وم تر تله یې غل پاتې کړمه د مینې غل یې وم تر تله یې غل پاتې کړمه په تقاضه مې د خپل ژوند نه اندېښنې بېلې کړې او ما په جړا جړا کې ستا مینه ژوندی کړه پاتې
ما په جړا جړا کې ستا مینه ژوندۍ کړه پاتې تا په خندا خندا زمانه ورځې شپې بیلې کړې ارشاد وایي ما په جړا جړا کې ستا مینه ژوندۍ کړه پاتې ما په جړا جړا کې ستا مینه ژوندۍ کړه پاتې او تا په خندا خندا زمانه ورځې شپې بیلې کړې د وفا لارو کې ساتنه څوک د چا نه کوي د وفا لارو کې ساتنه څوک د چا نه کوي ما هم د بازو زړونو نه وعدې بیلې کړې او بیا مقته ده چې د نن سپرلی د پرون ډېر ښه یم چې ځان وینمه د نن سپرلی د پرون ډېر ښه یم چې ځان وینمه ما هم بقاله د ژوندون څو تقاضې بیلې کړې او بس د خاکسار صاحب مینه زوروره ده چې زه به درته یو مورا نظم به راته ووایم وایي په زړه خفه چې ګرځي دا یو سړی په ښار کې خپلې سودا وړی دی لاس یې په چا نه رسي څوک یې پوښتنه نه کړي خدای زما په ولس رحم د غیب وکړي چې بې ارمانه ګور ته صدا بهاره درومي او نور به انتخاب به راته ووایم د حمزه بابا یو څو شعرونه به د خیر په بیتبازۍ کې ووایم یو شعر به راته ووایم حمزه صاحب چونکې د مینې تمه وم هغه اکثر د پښتو په دغه کې کړله په دایره کې دننه د پښتونولۍ کړله یو ځای وایي چې پلو دې د مخ اخلم پښتنې خدا مې واوره پلو دې د مخ اخلم پښتنې خدا مې واوره زمري غوندې به ګورې شرمېدل به پکې نه وي ارشاد وایي پلو دې د مخ اخلم پښتنې خدا مې واوره پلو دې د مخ اخلم پښتنې خدا مې واوره زمري غوندې به ګورې شرمېدل به پکې نه وي او بل ځای شعر دی وایي چې ما ټیټ ورته لیمه کړه زما سر نه ټیټېدو ما ټیټ ورته لیمه کړه زما سر نه ټیټېدو شاهد چې په الفت کې وم افغان پاتې کېدم او بل ځای کې یو شعر دی وایي چې نه بانګ لوبه پکې ټایم ورکو بانګ دا بانګ پکې ختم کړي خیر دی دا بانګ اهمیت لږ سیوا دی ابلی د مخ دی او هلته بانګ دی او دلته شاعري دواړه نه کېږي بنده ده که نه سمیع خاکسار صاحب کنټینیو ده بانګ پکې نه راځي نه راځي پکې چې نه راځي پکې جو بیا دا یو شعر تاسو ټولو ته ډالۍ کومه خاص کر هغه کسانو ته چې کم شعر اوري او د شعر د اهمیت نه خبر نه نو د شعر اهمیت چې دی هغه دې وپېژني چې دا شعر چې دی دې له خلک د زړه وینې ورکوي صابر صاحب شعر دی وایي د زړه وینې چې وسوسم بیت شي د زړه وینې چې وسوسم بیت شي زمانې زما نقصان ته خو خیال وکړه